د رمضان المبارک په میاشت کې څلور کارونه زیات کوئ. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل وی دا دوه کارونه خو داسې دي که نه ترضون بهما ربکم چې په دې سره ستاسو رب رضا کېږي، او دا دوه کارونه خو داسې دي چې د هغې نه خلاصې نشته دی. نو کم دوه کارونه چې په هغې سره الله تبارک وتعالی ډېر راضي کېږي. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل فشهادت الله اله الا الله. د رمضان المبارک په میاشت کې د دې کلمې ذکر ډېر کوئ، لا اله الا الله. دا کلمه ډیره زیاته وایه، ډیره زیاته وایه. حدیث مبارک کې راځي موسی علیه السلام الله تبارک وتعالی ته فرمایل وی الله ماله یو ځان لغونته ذکر راکړه، یوه خاص کلمه راکړه چې زه پې تا یادوم یوازې د نورو خلکو نه علاوه. الله تبارک وتعالی ورته وفرمایل وی موسی لا اله الا الله وایه. وی الله دا خو ټول خلک وایي، الله دا خو ټول خلک وایي، زه یو جدا کلمه غواړم. الله تبارک وتعالی ورته وفرمایل وی ای موسی کو چرته دا وواړه اسمانونه او دا وواړه ځمکې او د دې اوسېدونکي په یو چابړي کې کېښودی شي او دا لا اله الا الله دا کلمه په بل چابړي کې کېښودی شي، دا کلمه به درانه شي او دا وواړه ځمکه وواړه اسمانونه به سپک شي. دا دومره درنه کلمه ده، دومره لویه کلمه ده، دومره غټه کلمه ده. د دې نه ما سوا بله کلمه شته دی نه چې زه یې تا ته درکړم چې هغه ته ووایي. موسی کومه کلمه وایه؟ لا اله الا الله. حدیث مبارک کی راځي وای کم انسان چې دا کلمه وای چې لا اله الا الله د اسمان دروازې ډایرک کولاو شي او دا کلمه لاړه شي د الله عرش ته ورسي، د الله عرش ته ورسي. الله نو د رمضان المبارک په میاشت کې کومه کلمه زیاته وایي؟ لا اله الا الله. او دویم نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وتستغفرون، د الله نه پکې بخښنه ډېره غواړئ، استغفار پکې ډېر وایي د رمضان المبارک په میاشت کې. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه. الله تا ته د هر ګناه نه توبه وباسم. استغفار پکې ډېر وایي، استغفار ډېر وایي، استغفر الله استغفر الله. ځکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي هر انسان خطا کار دی، چې انسان دی سوا د پیغمبرانو نه نور چې انسان دی ګناه بتی کېږي. هر انسان خطا کار دی، خو بهترین خطا کار هغه دی چې ګناه ته وشي او د الله په دربار کې توبه وباسي. دې څه وایي؟ استغفار وایي، د الله په دربار کې توبه وباسي. ځکه حدیث مبارک کې راځي